ابو هريره رضی الله عنه په نامه کې تر 10 نه زیات اقوال تقریبا راغلي قبل الاسلام څنومو بعد الاسلام څنومو دلته یو دوه درې را نقل کړي عبد الشمس عبد الله ابن عمر عبد الرحمن اسلام نه مخکې عبد الشمس یا عبد الله ابن عمر او رست عبد الرحمن کنیا ابو هريره پښنګورای پښو بچای یو ځای کې داسې راځي چې ما به میږي پوهې چې تلم به پښنګوری به مې را سره بوتله ساعت به مې ورسره تېروه چې بېرته به راتلم را به مې وړ بیا به مې د شپې پاس ونه کې موړ به مې کو په ونه کې به مې کېنوه نو چا ابو هريره نوم را باندې کېښی د خلکو یا دا چې ما په لستونو کې پښنګوری و نبي علیه السلام ولیدو یا اباهر خو صحابه ورته تر ټولو نو مو هغه نوم محبوب و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې اقدس نه به وروت د نوم مشهور هم نه د پیژنې هم نه ټول مشهور په چا شو ابو هريره رضی الله تعالی عنه اسلام کې متأخر ده په اووم کال د هجرت د خیبر د فتح په کال په اسلام مشرف شوی زندگی د صحبت عن حضرت صلی الله علیه وسلم سره 4 کاله کړې ده خو پراویانو کې بیا په شاګردانو کې هغه ممتاز شاګرد ده چې د نبی علیه السلام احادیث تر ټولو نه ډېر د یاد کړي دي 5300 څلور اویا دا روایت دنه نقل دي ورسته واجب بخاری کې خپل را روانه د خلکو اعتراض وکړ دا څنګه ابو هريره ده تر دونه مشران صحابه دې ډېر روایت نه نقل کړي دی په هره خبره کې روایت نقل کړي نو دی وی چې یو صحابه او چا زمینداری وي د چا تجارتونه و کورونه وي د ما کورونه نه وي واخېټه و د ابو هريره هغه مې د نبی اسلام په مجلس کې کمړېدم کم په لوګه پرون به وخی کړه په ورمې کې خلکو په خیر راکم صبر وکړه نه يم تر غوښه شوی نو یو سړی شپه ورځ د استاد سره ده یو بل بیا په جمعه کې 3 ورځې وی 3 ورځې نه وی ورسته به بریتونه تاوي چې دوره مام کړي د خدای حدیث خو مانه دلیدلای وی کنه وی مان دوره کړي حدیث مې نه دلیدلای خو تا خو پیغمبر سبق هم نه دلیدلای نو زه ما کثرت ملازمت تو د نبی اسلام سره یو دوم ما دی یادولو احفظو ما لا یحفظون ما یادو دی یادولنا چې سړی یادوینه نو څنګه به بیا روایت نقل کړي ما یادول باقاعده نبی اسلام د ویلي ویتر به ته په خوب نه مخکې کې ولې د به دور کو په احادیثو کې دریم ما ته نبی اسلام دعا کړې دي دغه د دعا او برکت ته چې هغه بیا را روان د خپل کتاب العلم کې بخاری شریف کې به دا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ کوم اخر دم په اسلام کې خو په علم کې خدای پاک ډېر لوی مقام ورکړی دی